بسم الله الرحمن الرحیم د سیم دی تیرو درسو په دوام راځو درس شروع کوو. موږ او تاسو د سیم دی په اړه ځینې شیان زده کړي دي او نن بیا ادامه ورکوو. اول واره سیم دی خلاصوو. کله چې موږ سیم دی خلاصوو دغه سیم دی خو په یو ځای کې خلاصیږي. نن خاص د ډایرکټري سره کار زده کوو. که چیرې تاسو دې خواته وګورئ وایي سی معنا سی ډرایو کې یوزرز یا فرهاد دا یو فولډر دی چې سیم دی اوس فعلا په هغه ځای کې خلاص دا چیرې دی. کله چې موږ دلته راسو سی ډرایو ته بیا یوزر بیا د فرهاد په نامه دی یو دی پاته دی هغه سیم دی فعلا په دغه ساحه کې خلاص دی. هغه ګرافیکلی او دا دلته که چیرې تاسو غواړئ وګورئ په دغه فولډر کې چې شي یا کوم فایلونه موجود دي تاسو کولی شئ د دی آی آر کمانډ څخه کار واخلئ چې اوس انټر وکړو موږ ته معلومیږي چې په هغه فولډر کې چې شي موجود دي. دا هغه شیان دي چې موږ او تاسو دلته لرو وینئ دا ټول هغه شیان دي. بله وګیګما دا هغه شیان دي چې موږ هلته لرو. مثلا کانټاکټس لرو، ډاکیومنټس لرو، همچنان ډیسکټاپ لرو. ډیسکټاپ دلته چیرې دی نه معلومیږي. خو خیر ډاونلودز ولې ډیسکټاپ نشته؟ حالا عجیبه ده. خو نو دلته هغه ډرایوونه دي چې په هغه فولډر کې موجود دي. دلته یو بله فولډر دی د وان ډرایو په نامه. دغه فولډر ته داخلیږو یعنی ډیسکټاپ په هغه فولډر کې دی. هغه فولډر ته څنګه داخلیدای شو؟ کله چې تاسو غواړئ ډایرکټري چینج کړئ یا بل فولډر ته داخل شئ تاسو کولی شئ د سی ډي څخه کار واخلئ. سی ډي معنا چینج ډایرکټري. اوس دغه فولډرو ته موږ او تاسو داخلیدای شو. زه غواړم چې وان ډرایو ته داخل سم نو سی ډي فاصله وان ډرایو استعمالوو چې انټر وکړو. اوس نو وګورو موږ وان ډرایو فولډر په داخل کې ګورو چې په هغه فولډر کې څه شی شته. وینئ دغه شیان دی بیتلوکار دی او ډیسکټاپ دی ډاکیومنټر دی او دغسې نور شیان. زموږ ستاسو دغه ډیسکټاپ پکار دی. زه غواړم چې ډیسکټاپ ته راسم. ډیسکټاپ په سیم ډي کې خلاص کړم نو بیا چې شو وکم سی ډي ډیسکټاپ چې انټر وکړو اوس ډیسکټاپ خلاص یعنی فعلا موږ دقیقاً په دغه ډیسکټاپ کې دلته ډیسکټاپ کې ګورو چې شي موجود. اول دغه صفحه کلین کوو. د کلین کمانډ چې شو سی ال اس دی آی آر دلته استعمالوم چې ماته معلوم سي چې شي موجود دي. که چیرې تاسو دلته وګورئ دغه فایلونه موجود دي HTML کلاس پروجیکټ لینک دی دام لینک دی یو بله فولډر دی د ورک په نامه دغه شیان راغلي دي. څو فایلونه شو؟ یو دو درې خو دلته شمار هم کوي 3 فایلز دي او 4 فولډر دي. صحیح شو 3 فایلونه او 4 فولډرونه دي. دغه شیان دي. یو بله کمانډ دی د دی آی آر سلاش ای په نامه نه سلاش ای نه و. که چیرې تاسو د یو کمانډ په باره معلومات غواړئ تاسو کولی شئ هغه کمانډ فورورډ سلاش سوالیه ولیکئ. دا بیا د هغه کمانډ په باره تاسو ته معلومات راوړي. فورورډ سلاش ای دی. کمانډونه د لینوکس سره ګډوډ شوي دي. دی آی آر ای چې داسې ولیکئ انټر کړئ دا بیا تاسو ته پوره معلومات درکوي نسبت یو ګړی مخکې ډېر معلومات. دی آی آر سلاش اس هم لرو. دا بیا ټوله معلومات تاسو درکوي. څنګه معلومات؟ د دغه فولډر په داخل کې چې هر شی وي هغه هم درته راخلي. د دغه فولډر په داخل کې چې هر شی وي هغه هم درته راخلي. یعنی ټول فایلونه چې په ډیسکټاپ کې موجود دي هغه ټول درته راغلي. وینئ
کامل گزارش تاته درکولی شي چې وایي په پلانکي فولډر کې مثلا داسې فایلونه دي په هغه کې داسې فایلونه دي ټول معلومات تاته راغلي تا کولی شي دا معلومات بل رقم هم وګوري که چیرې 3 استعمال کو دا بیا یوازې فولډرونه موږ ته راخي د درخت په شکل وایي مثلا دغه فولډر دی د دې په داخل کې داسې فولډرونه دي د هغه په داخل کې مثلا داسې فولډرونه اوس که چیرې انټر کو ګورئ د یو درخت په شکل ټول معلومات موږ ته راکړي خو د کوم ځای څخه شروع دي خو د دې ځای څخه شروع اول مثلا موږ کلاس پروجیکټ لرو د کلاس پروجیکټ په داخل کې سی پی پی دی سی اس اس دی د سی پی پی په داخل کې دغه فولډرونه دي د مثلا اډوانس په داخل کې نیو فولډر دی که چیرې دلته موږ وګورو دغه سی پی پی فولډر لرو بل دلته به یو اډوانس لرو دلته به نیو فولډر لرو دا ټول حالت مشتمل میشه فایلونه نه دا یوازې فولډرونه راغلي دلته خو فایلونه مسته دا فایلو ته کار نه لري سی اس اس دی بیا د هغه اړوند داسې فولډرونه شته ایچ ټي ام ایل هغه نور کیسه هغه چې ویني ډېر واضح موږ ته د درخت په شکل راشي تقریبا دیاګرام غوندې وشي دې ته وایي 3 کمان د 3 په باره معلومات غواړم سلاش سوالیه که چیرې استعمال کو دا هم ټوله شیان راخیستلی شي که چیرې اف استعمال کو display the name of files in each folder فایلونه هم په اف کې اخلي که چیرې موږ مثلا 3 د فورورډ سلاش اف څخه کار واخلو دا بیا هم فایلونه هم فولډرونه یعنی ټوله شیان لیست کوي ګوره یوازې فایلونه فولډرونه مثلا دغه فولډر دی په دې کې دغه فایلونه موجود دي دا اوس ډېر واضح دی نسبت یې وګورئ مخکې ته هم فولډرونه ښکاره کوي هم فایلونه ښکاره کوي موږ کولی شو 3 هم د اف هم د ای سره کار واخلو دا بیا ډېر معلومات راکوي یعنی هیڅ شی د دې څخه نه پاتې کېدای شي اوس که چیرې تاسو دغه کمانډ په سی ډرایو کې استعمال کې بیا څنګه کیږي په سی ډرایو کې میلیون فایلونه شته او دا هیڅکله نه ختمیږي دا اوس ختم شو تر یو وخته پورې خالي دلته ختم او که چیرې دغه کمانډ تاسو په سی ډرایو کې استعمال کوي بیا کار جلا ګوره موږ او تاسو په اعلان سی یوزر فرهاد ون ډرایو ډیسکټاپ کې که چیرې سی ډرایو ستا په کار دی ته باید بک ته ولاړ شي موږ کولی شو بک د سی ډي ډاټ په استفاده سره بک ته ولاړ شو اوس نو ویني یو مرحله شاته ولاړی ډیسکټاپ اوس ون ډرایو ته ولاړ بیا سی ډي ډاټ دا بیا ځي یو مرحله بیا شاته ځي فرهاد ته ولاړ بیا سی ډي ډاټ یو مرحله شاته او سی ډرایو ته اوس رسیږو دا اوس په سی ډرایو کې یعنی دونه مراحل مو صفري وکړي تر څو سی ډرایو ته ورسو دلته که چیرې 3/f/a استعمال کو نو دا دی دلته ختم نه لرو او دا دغسې ځي او ځي هغه خلک چې د هغو سر په کمپیوټر چندانې نه خلاصېږي دوی فکر کوي دا د کمپیوټر حق دغه کیسه نه دا ماسې هغه فایلونه موږ ته راغلي اوس نو دا کمانډ څنګه استاپ کولی شو د دې مخه څنګه نیولی شو دا نه غواړم چې دا ما پیدا کړي تاسو کولی شئ کنټرول سی باندې کلیک کړئ کنټرول سی بیا اسټاپ کوي وایي بس تر دغه ځای پورې کفایت کوي دا ویني ټول فایلونه فولډرونه ډیټاوي هر شی چې په سی ډرایو کې وي هغه تاسو ته راغلي بیرته هغه ځای ته ځم ډیسکټاپ ته ځم تاسو کولی شئ مرحله په مرحله هلته ورسئ یا کولی شئ سی ډي ورته ووایي چې یوزر ته ورسه بیا په یوزر کې دغه د فرهاد په نامه یو شی دی هغه ته ورسه بیا مثلا ون ډرایو ته ورسه او بیا چیرته ورسه بیا شاباس ډیسکټاپ ته ورسه نو اوس وینئ په دغه طریقه هم موږ کولی شو هغه ځای ته ورسو ټول په یوه لاین کې استعمال سیري دغه مسیر اوس نو موږ په ډیسکټاپ کې ګورو دغه فایلونه
درې وای پیدا نشو دی آی آر دی او هغه فایلونه په ډیسکټاپ کې موجود دي. او دا و د نن درس. موږ او تاسو نن د فایلونو سره کار زده چې څنګه ډایرکټوري چینج کوو، څنګه باک وکړو او څنګه معلومات ترلاسه کړو. که چېرې تاسو اوس مستقیما سی ډرایو ته ځئ، څنګه یوازې سی ډي بیکورډ سلیش استعمال کوئ، انټر وکړئ تر څو چې مستقیما روټ ډایرکټوري ته ورسئ. دلته ډایرکټوري لرو د روت په نامه. روت معنا ریشه، ریشه هغه ډرایو دی، دا روت دی او دا نور ډایرکټوري دی. دا و د نن درس. پوښتنه مشکل شته؟